دا تیاری دی، دا وحشت دی د تیارو د قیامت نه. الله اکبر. په خپل منځ کې چې کومه ټولنه ده، کوم ژوند دی، په دې کې دا ظلم بند کړئ. ظلمونه مه کوئ، ظالمان د ځان نه مه جوړوئ. محترمو، د الله تعالی د ملګرو د رسول چې کوم ملګري او صحابه، د هغې په ملګرو کې یو صحابي تېر شوی دی، ابوذر غفاري ورته وایي. سبحان الله. غني انسان، غني په دې معنی باندې چې چاته حاجت نه و، زهد پکې و، دنیا پرست نه و، د دنیا سره ډېر داسې تعلق نه ساته، یو ځای کې به خپل ژوند کو، د الله بندګي به کول. هغه یو حدیث را نقل کړی دی، حدیث صحیح حدیث دی، مسلم را نقل کړی. ابو ذر رضی الله عنه فرمای، او حدیث قدسی دی. سبحان الله. ابو ذر رضی الله عنه فرمای چې یا عبادی، الله تعالی فرمایلی ای زما بندگانو، انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. غټ حدیث دی، اوږد حدیث دی، کوشش کوم چې څومره مې وویل درته وایم. حدیث قدسی کې ابو ذر رضی الله عنه فرمایي، چا فرمایلی؟ رسول الله نے ارشاد کړی دی. الله رسول وایي چې الله تعالی خپل فرمایلی دي، څه یا عبادی، اے زما بندگانو، اے زما پیدا کړی شو خلکو، اے هغه خلکو چې زه رزق در کوم، ما عزت در کړی دی، ما پیدا کړی یې، ستاسو نه مې اولاد پیدا کړی دی، ستاسو د رزق بندوبست مې کړی دی، تاسو له یم، ستاسو حفاظت کوم. سوی اے زما بندگانو، انی حرمت الظلم علی نفسی، ما په خپل ځان باندې ظلم حرام کړی دی. څوک وایي؟ الله تعالی. زه ظلم نه کوم، الله وایي ما حرام کړی دی ظلم. څوک وایي؟ وجعلته محرما علیکم فلا تظالموا. تاسو یې په خپل منځ کې حرام وګرځوئ. په خپل منځ کې چې کومه ټولنه ده، کوم ژوند دی، په دې کې دا ظلم بند کړئ. فلا تظالموا، ظلمونه مه کوئ، ظالمان د ځان نه مه جوړوئ. ظلم څه ته وایي؟ تجاوز ته وایي. د بل مسلمان حق خوړل، د بل مسلمان حتک کول، د بل مسلمان عزت تلاس اچول، د بل مسلمان ځمکه نیول، د هغې هغه کارونه چې د هغې سره تعلق ساتي هغه اخیستل، په هغې باندې تجاوز کول، هغې ته سپک کتل، په معاشره کې ذلیله کول، هم د قومیت په اعتبار سره، هم د ژبې په اعتبار سره، هم د مال په اعتبار سره، هم د اجرې په اعتبار سره، ټول هغه اشیاء چې په دې کې رالل او مسلمان د بل مسلمان باندې تجاوز وکړو، دغه ظلم دی. د ظلم نور سترګې او خوږونه او ښکرې نه وي، دا ظلم دی.